د اختر اوله ورځ تقریبا 11 بجې شاوخوا دي. د کابل کندهار عمومي لاره ده. ساحه کې سړک ماشاءالله داسې خوندور دی. دا ځینې برخې بیا ډېرې ښه منظمې خطکشي سوي مي، ډېرې ښې جوړې سوي، کیفیت یې برابر وي. په دا معیاري سړک باندې دا ټوله ساحه ښایسته وي. د جوړ سړک او د ښادو بیا بیخي خوند کړی دی. موږ خو د آبادۍ تصویر ډېر کم لیدلی دی چې وینو بس ښه خوند راکوي. او تاسو به د دې شیانو سره عادي یاست، د دې سړک او برق او د دې شیانو سره. د زویا یو شی په کار دی، اوس دلته نه پیدا کېږي. نو دا د لوی د کابل کندهار د لویې لارې یو دوکان دی. نو اوس ما ورته ویل مال ورشه په خپله پکښې وګوره که دې پیدا کړي. د روژې جلبۍ هم پاتې دي. د روژې جلبۍ خو ماجي کاکا سره پاتې شوي دي. تازه دي راشوکې. په اختر کې هم خلک خوري جلبۍ. دا پاپړ دي. تر هر څه له مخه مو اختر مبارک، طاعتونه و عبادتونه مو قبول سه. نو الله دې وکړي چې روژه په خیر در باندې تېره سوي. نو د اختر اوله ورځ تقریبا 11 بجې شاوخوا دي. نو دا د کابل کندهار عمومي لاره ده. نو روان یو له خیره سره له کندهاره څخه زابل ته. سړک خو نو وینئ ماشاءالله په دې ساحه کې ډېر ښایسته خطکشي سوی هم دی او هوا د پسرلي ده. شاوخوا دښتې مکملې شنې دي. دې خواته لا لمر دی. دا ساحې ته وګورئ هر څه شنه دي. نو ډېر ښایسته موسم دی، پسرلی دی. نو د کوچیانو، رمیو، پسونو دا شیان هم شاوخوا ګرځي. هوا د باندې ښه خوند کوي، په موټر کې یو څه ګرمي. نو زویا څنګه حساب دی؟ څه کیسې دي؟ اختر مبارکي ووایه. اختر مبارک شه. عبادتونه مو قبول شه. روژې مو قبولې شه. امین. تا خو نو روژه نه ده نیولې او نو دې یوه روژه هم نه ده نیولې. دا موټران اکثریت د لویې لارې موټران چې په اختر کې پاته شوي نو کورو ته ځان نه یې رسولی. دوی خواران د زړه شوي دي. نو موږ هم روان یو له خیره سره زابل ته. دا تقریبا شرشفاته نږدې دا ساحه ده. نو راځئ له خیره سره د اختر په اوله ورځ باندې د کابل کندهار د لویې لارې عمومي وضعیت در باندې ووینم. داسې نو دغه ساحه شان ګورم لري. دا ډېر ښایسته ترکان هم دي. نو ځو به له خیره سره راځئ، بیا ناوخته کېږي. زه به له خیره سره سفر ته ادامه ورکړمه. تاسو سیل کوئ. دې ساحه کې سړک ماشاءالله داسې خوندور دی. یو خو په عموم کې کابل سفر چې ما پر وکړئ سړک ډېر خوندور دی. خو دا ځینې برخې بیا ډېرې ښه منظمې خطکشي سوي مي، ډېرې ښې جوړې سوي، کیفیت یې برابر وي. فرق کوي اوس سړک یو ځای یو رقم وي، بل ځای بل رقم وي. دغه ساحه چې ده دا ډېره ښایسته ده. په دا خطکشي باندې ښایسته سوې ده. و ذکران وایي و ته دا رقم خطکشي کولی شې؟ تا ته به زه ژړ رنګه درکړم دا ټول سړک خطکشي که صحیح دی. معیاري سړک باندې دا ټوله ساحه ښایسته وي. دې خواته لا بیا هم پسرلي غونه رنګ نه دی ښکاره کړی لکه څونه چې کندهار په خوا کې و. ځکه دا خوا بیا هم یو څه یخ لري. کابل به فکر کوم 309 کیلومتره یې دلته لیکلي وو. دا ځای په خوا څونه خراب و. اوس ماشاءالله ورته وګوره څونه ښایسته جوړ دی.
هم برابرېږي که یا زابل کې یو 4-5 ورځې تېر اوس په زابل کې ښه هوا ده نه یخ شته نه ګرمي خو داسې ده چې د زابل د ولسوالیو لارې خرابې دي که نه زابل داسې ښایسته ولسوالۍ لري چې په لیدلو ارزي ښه چې سړی ورشي دا دی چې بس لارې خرابې دي کوچنی موټر تلای نه شي کوچني بازارونه دي پر لارې راځي نو دغه ساحې وناکه داسې په سم سړک کې په یاد دي اوس مو صحیح ولیدلې ده شاوخوا غونډیانې ده په د رسته طرف کې نو ټول د ترنک رود دی سړی دا سړک وویني سم سړک سړی وایي بس دا کابل هم ښه خوند کوي سړی ولاړ شي پخوا به داسې و چې وار به مو خطا و کابل ته به مو هوا کېدله لاره به خرابه وله نو چې تر څو به کابل ته رسېدې مقصد هغه خستګي به دونه وله چې په منظره به نه سوې کوه د وریځې سایه وینئ منطقه سایه یې کړې ده وریځ کړې ده هغه د وریځې سایه ده توره شپه نه ده راته ما ویل راته سوې لا نه ده ویا زه نه تا کېږم ما ویل راسه د اختر عکس به درڅه واخلم دې جوړ سړک او دې خادو بیا بیخي خوند کړی دی موږ خو د آبادۍ تصویر ډېر کم لیدلی دی چې وینو بس ښه خوند راکوي تاسو به د دې شیانو سره عادي یاست د دې سړک او برق او د دې شیانو سره موږ په افغانستان کې د دې شیانو سره نه یو عادي دې ته اوس وګوره هېڅ یې شاته ونه کتله را وګرځېدی دا ځای د نیوي دی که نه زه د په اوس هم په نیوي کې روان یم السلام علیکم خیریه چې کاکا جوړ یې ورسه ورشه وسه خپله وګوره ځه د زویا یو شی په کار دی اوس دلته نه پیدا کېږي نو دا د لوی د کابل کندهار د لویې لارې یو دوکان دی نو اوس ما ورته ویل مال ورسه په خپله پکښې وګوره که دې پیدا کړي یو رقم سنیکس دی هغه یې خوښ دی هلته په شاشپا کې هم نه و پاپړ رقم شی دی پاپړ رقم شی دی وګوره بل شی راواخیست زویا د روژې جلبۍ هم پاتې دي د روژې جلبۍ خو ماجي کاکا سره پاتې شوي تازه دي راشوه کې په اختر کې هم خلک خوري جلبۍ او رښتیا هم دا پاپړ دي پاپړ نور دا کڅوړو والا دا شي یو رقم هم نسته نه سلنټي ورسره شته نه دغه ورسره شته کومه ده سلنټي دغه رقم سلنټي ده زویا دا سلنټي درکړه هغه هم صحیح دی چې د زویا کار وشو دغه هم صحیح سلنټي ده وه زویا ښایسته سلنټي مې درته راوړه ذکره وینې خوند کوي که یا د شاشپاسه راووتلم
موټر کې ګرمي او د باندې بېرته هوا یخه ده. د کابل کندهار پر عمومي لاره دغه د انځرو باغونه ډېر ښایسته دي، وینې دا نو په هغه وخت کې چې بیا دې رسېدلي، اوس خو دا تاندې یې کمې دي، پاڼې او شان نه لري. وخت کې چې دوی ورسېږي بیا ډېر خوند کوي. دا ټوله ساحه به ښایسته وي، ډېر ګڼ باغونه دي. نو بس پر لاره باندې څوک ځي څوک راځي، اختر اوله ورځ ده. دا بیا اکثریت دغه نږدې کلیو کې سره خپلوان یې یوه کلي څخه بل کلي ته دا ماشومان هم ځي، دا لنډ بازارونه او دوکانونه چې دغو ټولو ځایو ته راوځي، نو دغه د اختر د دې خوشحالي. دا غټ موټران چې پر لاره باندې پاته سوي دي دا خواران د زړه شوي دي چې کور ته یې ځان نه دی رسولی. اختر یې په مسافرۍ کې سو. تاسو د لارې سیل کوئ. احمدشاه بابا څلي ته راورسېدم، که څوک پر دې لاره باندې صحیح بلد دي. سړک خو نو ماشاءالله جوړ دی، هېڅ خبره نشته پکښې کې. پسونه دي، سیرلیان دي، اوس خو نو پسرلی دی، بالا دغه کیسه ده. پر سړکانو باندې هم شاوخوا د کوچیانو کږدیان هم وي، دا کوچني کوچني وریان په پسرلي کې وي. تقریبا بالا نو موږ هم زابل مرکز کلات ته نږدې یو. دې ځای څخه بالا د کلات بالا حصار یا غونډ معلومیږي. ذکرا ډېره خوشحال ده. بالاخره بس د زابل مرکز کلات دروازې ته راورسېدو، د ښار لرغوني کلات ښار ته ښه راغلاست. بس د ذکرا او د زویا ارمان بالا په پوره کېدو دی. بس نو موږ هم په زابل مرکز کلات کې یو. نن خو نو د لیو د اختر اوله ورځ ده، سبا نو نه ده معلومه که څه پلان برابر سو. خیر داسې هرې خوا ته کړو نو حتمن سره خبرېږو، نو بیا به سبا خبرې کوو. نو تر بیا ښه وخت، ښه اختر.